سلامونه ملګرو، اول تاسو ما سره دغه ویډیو ګورئ. ځان دې مشړم د بنګت ځواني ته یې ګل د پسرلي ته یې بل وی. ملګرو څنګه کولی شو چې دغه رقم ته ښایسته ویډیو ایډیټ کړو؟ نو په دغه ویډیو کې درته ټوله طریقه هم د ویډیو شروع کول نه مخکې واکوسنی غونتې غوښتنه ده، نو کوم که چې د زموږ د یوټیوب چینل کې نوي یاست نو د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه د بیل آیکن تڼۍ سره کېږئ تر څو د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تر تاسو پورې در ورسیږي او همدارنګه دغه ویډیو در سره لایک کړئ تر څو دا ویډیو مخته لاړ شي. ملګرو ما تاسو ته د ایډیټ سامان درکړی چې هغه تاسو په واتساپ چینل او ټلیګرام چینل کې پیدا کولی شئ. د واتساپ چینل لینک او د ټلیګرام چینل لینک به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې وي، هغه هم در سره جوین کړئ او هم ترېنه سامان ډاونلوډ کړئ. د نورې اضافي معلومات لپاره هلته پاتې شئ. راځئ د ویډیو په طرف. تاسو راشئ انشاټ ته. انشاټ برنامه به راخلاصه کړئ. چې کله مو انشاټ برنامه راخلاصه کړه دلته به لږ انتظار وکړئ. دلته به راشئ په ویډیو باندې کلیک کړئ. چې کله په ویډیو کلیک کړئ دلته به راشئ په نیو باندې به کلیک کړئ او دلته به خپل یو عکس راواخلئ. زه راځم دلته عکسونو برخې کې یو عکس راخلم. دغه عکس راخلم، دلته به راشئ بیا په ټیک مار علامه به کلیک کړئ. چې کله مو په ټیک مار علامه کلیک کړئ نو دلته به اول کنواس ته راشئ. په کنواس کې به ټیک ټاک سایز ورته انتخاب کړئ. بیا په ټیک مار علامه کلیک کړئ. بیا به راشئ دلته کراپ ته. کراپ نشان دغه ګورئ، دغه کراپ دې باندې به کلیک کړئ. دلته به هم راشئ، بیا به دغه ټیک ټاک سایز ورته انتخاب کړئ. دلته به عکس دغسې برابر سره راولئ. بیا به ټیک مار علامه کلیک کړئ. بیا به دلته تاسو راشئ دغه ډوریشن چې کوم لیکلی په دې باندې کلیک کړئ او دلته به راشئ په دغه پنسل نشان باندې کلیک کړئ او دلته چې څو ثانیې ویډیو جوړول غواړئ هغه ولیکئ. زه مثلا 20 ثانیې ورته لیکم. دلته بیا راځم په ټیک مار علامه کلیک کوم. بیا راځم په ټیک مار علامه کلیک کوم. دلته زموږ 20 ثانیې ویډیو انتخاب شوه. اوس به راشئ ایډیو نشان ته. ایډیو ته چې کله راغلی په موزیک باندې به کلیک کړئ. بیا به راشئ پاس په دلته موزیک نه هم راخیستی شي او که ویډیو نه راخلي دلته به راشئ اکسټراټ ایډیو فرام ویډیو په دې باندې کلیک کړئ. په دې مو چې کله کلیک کړئ دلته به راشئ هماغه ویډیو به ورته انتخاب کړئ کومه ویډیو نه چې غواړئ تاسو وایس راواخلئ. زه راځم دغه ویډیو ورته انتخاب کوم. په ټیک مار علامه باندې ورته کلیک کوم. بیا راځم په ټیک مار علامه باندې کلیک کوم نو دلته زموږ سره موزیک هم انتخاب شو. بیا به د ویډیو اول سر ته راشئ پی آی پی په دې باندې مه کلیک کړئ. په دې باندې چې کله کلیک کړئ تاسو ته به ما یو بینر او همدارنګه دوه عکسونه بینر او همدارنګه نور د ایډیټ سامان درکړي. هغه تاسو کولی شئ چې صرف د ټلیګرام چینل نه انسټال کړئ او عکسونه به هم په ټلیګرام چینل کې هم په واتساپ چینل کې، ځکه چې دا نور شیان چې دي په واتساپ چینل کې نه اپلوډ کېږي. او د ټلیګرام چینل او واتساپ چینل لینک به هم د دې ویډیو په ډسکرپشن کې وي. نو پی آی پی ته به راشئ. په دغه ساحه کې به دغه یو ما درکړی دغه به دا رقم ته غټ کړئ. چې کله مو غټ کړه دا به راولئ دغه ځای کې به یې داسې کېږدئ. بیا به راشئ په دغه نشان باندې به ورته کلیک کړئ. په دې نشان چې کله کلیک کړئ دغه ویډیو اینډ به ګورئ په دې باندې به ورته کلیک کړئ. بیا به راشئ دې خوا کراپ نشان ته به راشئ. کراپ نشان ته به راشئ. په دا کراپ نشان به کلیک کړئ. دلته دغه اضافي پاسنۍ کرښې هغه ستاسو څخه د سټایل لپاره پرېږدئ او که نه خو زه راځم داسې که کټ کول مو کراپ ته به راشئ او دا به داسې کټ کړئ. بیا به راشئ ټیک مار علامه به کلیک کړئ او دغه به کټ شي. نو دا به داسې لاندې لږ کېږدئ. بیا به راشئ په همدې پی آی پي باندې به کلیک کړئ. هغه دویم نمبر کوم عکس چې ما درکړی و هغه به هم تاسو راواخلئ. کله مو راواخیسته په دغه نشان به ورته کلیک کړئ او داسې تاو به یې کړئ. چې کله مو تاو کړه بیا به یې داسې ځان طرف ته راکش کړئ او دا به دا رقم ته غټ کړئ. چې کله مو غټ کړه بیا به راشئ په دغه نشان باندې ورته کلیک کړئ او دلته په ویډیو اینډ باندې کلیک کړئ. دا به هم د ویډیو اخره پورې ورسیږي. دلته ګورئ همدارنګه ملګرو اوس به راشئ بیا به په همدغه پی آی پي نشان باندې به ورته کلیک کړئ. ما به تاسو ته دوه ویډیوګانې هم درکړي وي د ایډیټ سامان ده. اول به راشئ اول نمبر کومه ویډیو چې ده دغه به راواخلئ. دغه مو چې کله راواخیسته نو دا به دا رقم ته غټه کړئ. دغسې دومره به یې غټه کړئ. بیا به راشئ بلینډ آپشن ته به راشئ. په بلینډ آپشن کې یو سکرین دی یو لایټین دی، خو تاسو به راشئ په دغه دریم نمبر اول دویم دریم دا سکرین چې کوم په لیکلی دغه به ووهئ. بیا به دا رقم ته غټ کړئ. چې کله مو غټ کړه داسې برابر به یې غټ کړئ او دا به دغه ځای کې دغسې کېږدئ او بیا به راشئ دغلته به اول دغه سپین نشان ووهئ. بیا به راشئ دا لاندینی به ووهئ. منځنی سپین نشان چې دی دا به ووهئ. چې کله مو دا ووهه نو دا به دا رقم ته جوړ شي. دغه ویډیو به چې دا د بلې ویډیو لاندې راشي. اوس به راشئ په پی آی پي باندې بیا کلیک کړئ او دویم نمبر کومه ویډیو چې ما درکړې وه هغه به راواخلئ. چې هغه مو راواخیسته دا به هم په دغه نشان باندې کلیک کړئ او داسې تاو به یې کړئ. ټیک ټاک سایز غوندې به یې تاو کړئ او بیا به دا رقم ته ځان طرف ته راکش کړئ غټه به یې کړئ او بیا به راشئ دلته بلینډ آپشن ته. بلینډ آپشن ته چې کله راغلی دلته به راشئ یو سکرین دی یو لایټین دی، په دې کې به یو دانه ورته انتخاب کړئ دا سکرین. بیا به راشئ په ټیک مار علامه به ورته کلیک کړئ. چې کله مو په ټیک مار علامه باندې کلیک کړئ نو دا به ستاسو سره دومره جوړ شي. اوس به راشئ ملګرو دغه لاندینی دغه سپین نشان چې کوم دي دا درې دانې اول به د اول یو ووهئ. بیا به راشئ د اخرینی یو به ووهئ. بیا به راشئ دا منځنی یو به ووهئ. نو دا به دا رقم ته ذره برابر کړئ. بیا به په ټیک مار علامه کلیک کړئ. دغه ویډیو چې کومه دي دواړه تقریبا یو دانه چې ده 9 ثانیې ده، بل چې ده 14 ثانیې ده. او بیا به په ټیک مار علامه کلیک کړئ. چې کله په ټیک مار علامه کلیک کړئ نو دلته زموږ کار چې دی خلاص شو. اوس به راشئ د دې لپاره په پاس په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ او دا ویډیو به ځان سره ثبت کړئ. چې کله مو ثبت کړه اوس به راشئ الټ موشن برنامې ته. الټ موشن برنامې ته چې کله راغلی د دې یو پوینټ به هم ما تاسو ته په ټلیګرام چینل کې اچولی چې لینک به یې په ډسکرپشن کې وي. په لینک کلیک کړئ ډایرکټي به تاسو هغه پوینټ ته بوځي. را به شئ په دا جمع نشان باندې به کلیک کوئ. اول به راشئ دې ته به پوینټ څنګه اډ کوئ. پوینټ دغه پوښتنه ما نه زیاتره ملګري کوي چې دې ته موږ پوینټ څنګه اډ کړو او هلته یې څنګه کاپي یا پیسټ کړو بیرته په ویډیو باندې. را به شئ اول به تاسو ټمپلیټس برخې ته برخه کې به راشئ پاس په اپلوډ باندې به کلیک کوئ. چې کله مو په اپلوډ باندې کلیک کړ په دغه ځای کې ګورئ زه تیار ډاونلوډ فولډر ته راغلی یم.
په ډاونلوډ فولډر کې کنه دلته ګورئ زما سره تاسو اول باید انټرنیټ خلاص کړئ د دې اټکولو لپاره چې خلاص مو کړم بیا ډاونلوډ فولډر ته راشئ یا هم دغه تاسو به ټلګرام چینل ډاونلوډ کړئ نو تاسو به ټلګرام چینل ته راشئ یا نه ډاونلوډ فولډر ته راشئ ډاونلوډ فولډر ته چې کله لاړئ دلته به بیا په دې ساحه کې به ورته ټلګرام فولډر انتخاب کړئ تاسو ته به ایکس ایم ایل راوړي په هماغه ایکس ایم ایل به کلیک کړئ چې کله مو کلیک کړل ګوره ما انټرنیټ نه دی خلاص کړی انټرنیټ سره په افغانستان کې باید وی پی ان هم خلاصي او بیا به راشئ د پروجیکټ برخې ته نو دلته به تاسو سره تیار اړي چې کله هم در سره اړ شو اوس به د هغې لپاره راشئ هماغه فونټ باندې به کلیک کوئ مثلا هماغه ایکس ایم ایل باندې به کلیک کوئ چې کله په هغه ایکس ایم ایل باندې کلیک کوم مثلا دلته ګورئ زه راځم یو ایکس ایم ایل ورته د خپلې خوښې د انتخابوم دغه یو انتخابوم همدغه یو پوینټ به ما تاسو ته هم درکړی را به شي په همدې به کلیک کوئ په همدې مو چې کله کلیک کړئ دغه نشان ګورئ په دغه نشان باندې به کلیک کوئ دلته ګوره کافي لایر په دې باندې کلیک کوئ نو دا به زموږ سره کاپي شي اوس به راشي دغه بیک بټن به ووهئ چې کله مو بیک بټن ووهه اوس به راشي په جمع نشان باندې به کلیک کوئ په جمع نشان باندې کله کلیک کړئ دلته به راشي اول به ټیک ټاک سیز انتخاب کړئ بیا په کریټ نیو باندې کلیک کړئ چې کله په کریټ نیو باندې کلیک کړئ بیا به راشي په جمع نشان باندې کلیک کړئ وبخئ په جمع نشان باندې کله کلیک کړئ دلته به بیا راشي په میډیا باندې کلیک کړئ او دلته به هماغه ویډیو ورته اډ کړئ دغه ګورئ ما هماغه ویډیو ورته اډ کړه چې کله مو ویډیو ورته اډ کړه د ویډیو اډ کولو نه پس به تاسو راشئ دغه نشان چې کوم درته ښکاري په همدې باندې به کلیک کړئ دلته ګوره پیسټ لایر لیکلی پیسټ لایر هماغه لیکل به دلته زموږ سره پیسټ شي دا ګورئ موږ سره هماغه لیکل پیسټ شو اوس به راشئ دغه لیکل به کلیک کړئ په همدې به کلیک کړئ دغلته په سکرین باندې به ګوته داسې راکاږئ او دغه لیکل به د دې هغه په منځ کې سم کړئ د دې باینر په منځ کې چې کله مو دلته سم کړه که نه اوس به راشئ تاسو د همدغه نشان باندې بیا کلیک کړئ همدغه لیکل به بېرته بیا کاپي کړئ چې کله مو کاپي کړه اوس به راځئ دلته به بیت اورئ بیت مو اورئ ګوره زموږ سره اول نمبر بیت چې دی تر دغه ځای دی نو را به شي په همدې لیکلو باندې به کلیک کوئ دلته دغه ګړۍ نشان چې کوم درته ښکاري د ساعت نشان دا سپیډ ځینې وخت کې سپیډ هم ورته ویل کېږي په دغه باندې کلیک کوئ دلته ګوره موږ ته وایي تاسو غواړئ چې دا دې خوا برخه لرې کړئ که دا دې خواطینۍ برخه لرې کړئ نو موږ ورته وایو چې موږ نه دغه برخه صحیح ده دغه خواطینۍ برخه کټ کړئ نو دغه نشان باندې به کلیک کړئ ګوره دا د خواطینۍ نشان کټ شو اوس بیا راشي په همدې نشان باندې کلیک اول به ټول لیکل دغسې دغه لیکل به پیسټ کړئ باید سره خپل لیکل به پیسټ کړئ بیا وروسته به لیکل پکې اضافه کړئ اوس به بیا راشه بیت به واورئ ګوره تر دغه ځای پورې موږ سره بل بیت دی اوس راځو په همدغه سترګې نشان ګورئ دغه چې دی موږ سره دویم بیت دی دلته چې کوم بیت تاسو پیس کول هغه به د سر کې اولنۍ سترګې دغه سترګې نشان ګورئ په دې باندې به کلیک کوئ بیا به راځئ د ګړۍ نشان ته او دلته ګوره دې پیره موږ ته دغه اپشن نه کړی دی یعنې دلته اوس بیت نشته دی موږ غواړو چې دا بیت تر دغه ځای پورې راشي نو موږ په دې باندې کلیک کوو چې کله په دې باندې کلیک کړه دلته ګوره تر دغه ځای پورې موږ سره دا هم راغی اوس به بیا بیت واورئ اول به دغلته دغه پیسټ کوئ لیکل به ورته پیسټ کوئ بیا اوس به بیا راشي بیت دغه ځای پورې بس موږ سره دغه بیت هم دی اوس راځو بیا په همدغه لومړنۍ سترګې باندې ورته کلیک کوو بیا راځو په دغه ګړۍ نشان باندې کلیک کوو او بیا راځو په دغه باندې کلیک کوو نو دا به د دې ځای پورې موږ سره بیا پیسټ شي په همدغه طریقه به ټول ورته پیسټ کوئ چې کله مو ټول پیسټ کړه ملګرو اوس به راځئ په هر بیت چې کومه سي و په اولني بیت به اوس ګوره موږ ټول په هماغه طریقه پیسټ کړه که نه اول به مو لیکل پیسټ کړه بیا به په بیت باندې کلیک او دلته به راغلو په دغه ځای کې به بیا موږ د دې هغه نه بیت کمولو او زیاتولو که چېرته مثلا موږ سره یو بیت و موږ په بیت کلیک هغه بیت چې و داسې اضافه و او په هغې باندې خو موږ تاسو ته د طریقه وښوده ټوله طریقه مې وښوده نو تاسو ویډیو ته سوچ وکړئ انشاءالله خپله درته ذهن کې وځي اوس به راځو موږ په دې کې لیکل څنګه کوو راځئ موږ په هر بیت باندې کلیک کوو او دلته اوس په هماغه بیت کې په هماغه بیت په رقم لیکل کوو چې څرنګه بیت یې لیکلی هماغه رقم ته ګوره ما سره دلته تیار لیکل کړي دي خو زه تاسو ته صرف طریقه ښیم دلته موږ سره اولنی بیت دی چې هزان د مشه که نه یا رضواني نو دلته به موږ راځو په بیت باندې به کلیک کوو دلته ایډیټ ټیکسټ په دغه باندې کلیک کوو په دې مو چې کله کلیک کوو نو دلته به په دغه ساحه کې موږ ورته لیکل کوو په دې ساحه کې به لیکل کوو نور ساحو سره موږ کار نه لرو راځو په دغه ساحه کې په دغه ساحه کې موږ کولی شو د لیکلو سټایل غټ او وړوکی کړو یعنې سایز یې وړوکی کړو دلته ګوره که لیکل موږ دې خوا کړو لیکل غټ شو که دې خوا کړو زه 22 ته راولم نو موږ لیکل 22 مناسب دي اوس راځو په دغه برخه باندې کلیک کوو دلته په دغه برخه کې زموږ کار څه دی زموږ کار دا دی چې موږ خط ته ډیزاین ورکوو که نه اوس دلته لاندې ډیزاین ته ګوره چې هر ډیزاین بدلېږي که نه دې کې په انګلیسي چې دي مخکې نشته دی خو موږ غواړو چې پښتو ورته اډ کړو پښتو به اوس ورته څنګه اډ کوو پښتو اډ کول لپاره تاسو راشئ ویو آل فونټس په دې باندې کلیک کړئ چې کله په ویو آل فونټس باندې کلیک کوو دلته به راشئ په دا درې کرښې چې درته ښکاري په دې به کلیک کړئ په دې مو چې کله کلیک کړئ امپورټ فونټس په دې باندې به کلیک کړئ چې کله په امپورټ فونټ باندې کلیک کړه هماغه د فونټونو برخې ته به راشئ مثلا زه دلته راځم ما سره چې دي پښتو حد 280 ډیزاینونه دي په دغه ډیزاین کې مثلا چې هر یو ډیزاین د خوښیږي په هغې باندې ګوته ټینګه کړي او یا همغه دغسې به سلیکټ کړئ چې سلیکټ کول د چا څونه دي خوښ هغه به ټول سلیکټ کړي او که په یو دم غواړئ چې ټول ورته سلیکټ کړي نو دا پاس کونج کې دا درې کرښې چې کومې درته ښکاري په دې به کلیک کوئ بیا به دا دویم نمبر آپشن سلیکټ آل باندې کلیک نو ټول به سلیکټ شي چې کله دې ټول سلیکټ کړي مثلا زه یو دانه سلیکټ کوم ځکه دا ما یو پیره اډ کړي دي نو په یو دانه باندې چې ورته کلیک کوم بیا راځم په سر کې دغه سلیکټ چې کوم درله لیکلی دغه دلته سکرین ریکارډر هغه آپشن نشته چې ګوته پکې خو دغه اولینې دا درې ډاټ را دي خوا لیکل چې کوم دي سلیکټ یې لیکلی په دې باندې کلیک کوئ نو ستاسو سره به همغه لیکل اډ شي دلته ګوره زموږ سره اول کې همغه لیکل زده هغه شو اضافه شو که اضافه نه ورا به شي همغه لیکلو شکل ته به وګورئ دلته او بیا به بېرته بایک راشئ چې کله بایک راغله په دې سرچ کې به د همغه لیکلو نوم ورته ولیکئ دغه الټ موشن ته چې کله راغلی دغه ځای کې په دې سرچ کې همغه لیکلو نوم ورته ولیکئ مثلا ما سره یو دانه دی ډبل ای به نوم دی دغه وګوره ما ته همغه 2 دانې راغله نو همدغه پوینټ به ورته انتخاب کړئ
چې کله د پوینټ ورته انتخاب کړو په همدغه طریقه به په ټولو کې لیکل وکړئ چې کله د لیکل وکړو نو ویډیو ثبت کولو لپاره به ته راشي پاس په دغه نشان باندې کلیک کړئ او دلته به راشي په دغه نشان باندې کلیک کړئ او دلته تا ته زیاتې کوالټي راځي ته غواړې نوکیا موبایل لپاره هم دلته ویډیو ثبت کړي همدارنګه غواړې د غټ موبایل لپاره حساب کې زیات هغه چې دی په هر موبایل کې چې دی 1080 دی خو که هغې نه زیات کیو ایچ ډي غواړي نو هغه چې دی کوالټي ایچ ډي هغه بیا په 1440 دی نو په دې به کلیک کړئ بیا به راشي په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ چې کله مو په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ نو ستاسو د ویډیو کار خلاص شو ستاسو ویډیو چې دا جوړه شوه ملګرو دغه واز موږ د نن ویډیو که چېرته مو ویډیو خوښه شوي ویډیو سره لایک کړئ او زموږ چینل ټي ایچ عمر سکیل در سره سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن تڼۍ در سره کېږئ تر څو هره نوې ویډیو ته تاسو پورې در ورسیږي نو په الله سپارم د خدای په امان